أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. ای مؤمنان، د مؤمنانو په ځای له کافرانو سره ملګرتیا مه کوئ. آیا تاسې غواړئ چې الله ته د ځان په خلاف څرګند سند ورکړئ؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. باور ولرئ چې منافقان به د دوزخ تر ټولو لاندنۍ طبقې ته لاړ شي او ته به هیڅوک د هغوی مرستندوی ونه مومي. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. البته له هغو څخه چې کوم کسان توبه وباسي او خپل کړه وړه سم کړي او د الله لمن ونیسي او خپل دین د الله لپاره خالص وګرځوي، داسې خلک له مؤمنانو سره دي او الله به مؤمنانو ته ارومرو لوی ثواب ور په برخه کړي. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. که تاسې شکر کوونکي بندگان اوسئ او د ایمان لاره غوره کړئ، نو د خدای په دې کې څه دي چې ارومرو دې سزا درکړي. الله ډیر قدردان او د ټولو په حال خبر دی. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. الله دا نه خوښوي چې انسان په بده وینا خوله پرانیزي مګر دا چې په یو چا ظلم شوی وي، او الله دا هر څه اوریدونکی او په هر څه پوهیدونکی دی. النساء چې د قرآن عظیم الشان څلورمه سوره ده، په مدینې منورې کې رانازله شوې ده، 106 آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې تاسې له 149 آیت څخه اورئ. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. که څه هم د مظلومیت په صورت کې تاسې د بدې وینا حق لرئ، خو که تاسې په ښکاره او په پټه ښېګڼه کوئ یا لږ تر لږه له بدۍ نه سترګې پټې کړئ، نو د الله هم دا صفت دی چې هغه ستر بخښونکی دی، په داسې حال کې چې په سزا ورکولو پوره قادر دی. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. کوم خلک چې په الله او د هغه په پیغمبرانو کافر کیږي او غواړي چې د خدای او د هغه د پیغمبرانو په منځ کې توپیر وکړي او وایي چې موږ به ځینې ومنو او ځینې به ونه منو او د کفر او ایمان په منځ کې د یوې لارې د ویستلو اراده لري، هغوی ټول پاخه کافران دي. او د داسې کافرانو لپاره موږ هغه عذاب تیار کړی چې د هغو رسوا کوونکی او سپکوونکی به وي. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. د دې پر خلاف کوم کسان چې الله او د هغه ټول پیغمبران ومني
او د هغو ترمنځ توپیر ونه کړي هغو ته به مونږ ارومرو د هغو ثواب ورکړو او الله ډیر لوی تیریدونکی او رحم کوونکی دی. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. دا اهل کتاب کنن له تاسو څخه غوښتنه کوي چې له اسمان څخه کومه لیکنه پر هغو نازله کړه نو له دې نه ډېرې غټې مجرمانه غوښتنې دوی مخکې له موسی څخه کړي. هغه ته دوی ویلي و چې موږ ته په څرګند ډول خدای راوښیه او د همدې سرکشۍ له امله په ناڅاپي توګه پرې تندر رالوېدلی و. بیا دوی خوسکی خپل معبودون یو په داسې حال کې چې دوی ښکاره څرګندې نښې نښانې لیدلې وي. د هغې له پاسه هم موږ له دې ورتېر شو او موږ موسی ته ښکاره فرمان یعنې غلبه ورکړه. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. او په دې خلکو مو د تور غر راپورته کړل دوی نه مو د هغه فرمان د اطاعت وعده واخیستله. موږ دوی ته امر وکړ چې په دروازه کې سجده کوونکي ننوځي. موږ دوی ته وویل چې د شنبې په ورځ د کبانو په ښکار سره تیری مه کوئ او په هغه باندې موږ له دوی نه کلکه وعده واخیستله. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. په پای کې د دوی د وعدې ماتولو له امله او له دې کبله چې دوی د الله آیاتونه دروغ وګڼل او یو شمېر پیغمبران په ناحقه ووژل او تر دې پورې وویل چې زموږ زړونه پوښل شوي دي. په داسې حال کې چې په حقیقت کې د دوی د باطل پرستیو په سبب الله د دوی په زړونو مهر لګولی دی او له همدې امله دوی ډېر لږ ایمان راوړي. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. بیا په خپل کفر کې دومره پرمختګ وکړ چې پر مریم یې غټ بهتان ولګاو او په خپل ویل چې مونږ د الله پیغمبر مسیح عیسی بن مریم وژلی دی. حال دا چې د واقعیت له مخې هغه نه هغه وژلی او نه په دار زړولی دی بلکې موضوع د هغو لپاره مشتبه وګرځول شوه او کوم خلکو چې د هغه په باب اختلاف کړی دی هغوی هم په اصل کې په شک کې لویدلي دي. له هغو سره په دې باره کې هیڅ علم نشته دی صرف د ګمان پیروي ده. هغوی په یقیني توګه مسیح نه دی وژلی بلکې الله هغه خپل لوري ته اوچت کړ. الله ډیر زیات زورور او د حکمت څښتن دی. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.